زمونږ مالت کې یو ځل ډمه راغلی وه ډمه راغلی وه نو یو بوډا غوندې سړی و هغه مونږ سره یې جوخ کور نو میدان کې ډمه ګډېده نو دی به راغی کور به سملاستو په دې کې ناګانه چې د دې دبلې اواز او د ډمې اواز به یې داسې سوریله غوندې تر غوږه شو ویل به پای خدای دې خونه ورانه کا کټ میچیچي بیا به ورمنډه کړه بیا به ورته ناستو بیا به کور ته راغی کټ کې به ډډه واچوله چې بیا به یې داسې نری غوندې خونه خو دې چاوړه شه بیا به یې ورمنډه کړه ورته به کېناست تاسو خیال راغی نو عرض میں دا دے کہ هغه په ګډېدو مجرمه ده نو زه ورته په کتو مجرم ولې نه یم قرآن خو یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده په سترګو چې نامحرم ښځې ته ګورې او بیا په نظر د خریدار ورته ګوري دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده نن د سترګو په زنا کې مونږ ټول مبتلا یو که نه یو ټول ساری یو ښځه وه زړه غوندې خو ځان مانې برابر کړی یو شیخ تیر شو ځي او ورپسې ګوري مخکې ګوره ګیره دې کلشه ټانګه لاری به دې ووایي زی او ورپسې ګوري نو عرض میں دا و عزیزانو چې د سترګو زنا کې مونږ ټول تباہی د غوږونو زنا کې مونږ ټول تباہی زمونږ شپه او ورځ غوږونه که خپل راکرنۍ د پردي کور اوازونه نه اورو په لارو په سړکو باندې د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه نه اورو نو چې د چا غوږونه شپه او ورځ زناکار وي د چا سترګې شپه او ورځ زناکاري وي څوک بالفعل شپه او ورځ زناکاري دا عمل د کافرو دی چې دا عمل د کافرو دی نو دا سړی به د کافر په لاره جهنم ته ولې نه ځي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو یو بله سودا ما ته دماغ کې را پرېوتې ده چې مونږه خو جهنم کې به سوځو چغې به وو حلالیږو به کباب کیږو به نو مونږ دا وایو چې مونږ له دا سزا ده او مونږ به عمر له تباهي په دې ځان پوه کوي چې دا ګډوري یا غوا یا میخه یا اوخ یا مرغۍ دا حلال سیزونه چې څومره دي دا مونږ حلال بیا ته سرمنو باسو بیا ټیکی کو یا په کوړای باندې کېمه کو بیا په اور کېدو بیا پاخه کو بیا مونږ خورو هم نو مونږ که په اور کباب کېږو جهنم کې نو مونږ خو ګناهونه کړي دي دوی څه ګناه کړی ده چې حلالم شي سرمنم تیوزي ټیکیم شي په اور وریتم شي بیا یې مونږ هم خورو دی له دا سزا ولې مقرر ده ځکه یو بزرګ وایي چې یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا وہی ذبح بھی کرے ہیں یہ عجیب رسم دیکھی وی دا عجیبه رواج ولیده چې د قربانۍ په ورځ یو حیوان
خدام حیوان دی او زم حیوان دی. انسان او د ګډ او د میخې او د غوا او د اوښ په حیوانیت کې هیڅ فرق نشته. دا ټول یو برابر حیوانات دي. نو یہ عجیب رسم دیکھی وی دام عجیب رواج لید کہ بروز عید قربان دلوی اختر پورزے وی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا. یعنی بل حیوان حلال کا تکی کا الٹا بتتی جنت تزے. اوس تاسو وایي چې تاسو کې یو زر او نیسم او اگر چې د حلالولو ټول یې خو یو در کې راونی سم او حلالکم نو زما په تاسو جنت تطله پکار دي. ها تاسو چې زمړه کما ما جنت تطله پکار دي کم خوا متله پکار دي دوزخ ته. نو تم حیوانې چې تا حلال کم نو زه در باندې دوزخ ته دې زما او ګډوره او غوا او میخام حل حیوان دی چې هغه حلال کما نو جنت ته دې تزم. یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان. یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا. بل العالم کا الٹا ثوابم والا یو خدا فلسفہ باندې ځان پوي کوي چې بل حلال کنو تعالی ثواب ولی ملاو شه. دویم دا چې د دې ساروی څه ګناه کړی دا چې حلالم شو سرمنم ته وتا تیکم شو په تبرونو مواله شو اډو کی مات شو او ګناه څه کړی. تاسو خیال را په دې ځان پوي کوي چې زه دې چې دوزخ ته لاړ شم نو زه دې سوځېدل عذاب ګڼم چې ما ته سزا ملاویږي. نو دې څاروو څه ګناه کړی دا چې دوی له په دنیا کې سزا ملاویږي چې حلالېږي مو تیکه کېږي مو کیمه کېږي دوی څه ګناه کړی. دا مسله پوښتنه وکړئ او مخې جمعې له به بیا پې بحث کوو. پوه شوئ پې هغه ورځ یو سړی راغی ویل د وراره ښځې سره نکاح جایز دی. نو ما ورته وویل چې د رور ښځې سره نکاح جایز دی چې رور مړ شي نو د هغه ښځه بل رور ته په نکاح کېدل جایز دي. جایز دي که ناجایز دي؟ یعنی خپل اورندار په نکاح اغستل لیور ته دا جایز دي. نو چې ضرور نږدې دی که وراره نږدې دی نو چې ضرور ښځه رور ته په نکاح اغستل جایز دي نو د وراره ښځه تره ته په نکاح اغستل ولې جایز نه دي؟ ولې؟ وایي نه که نه دا وراره زوی کېږي که نه. ما ته وایي ته ملا صاحب لږ سوچ وکړه ته پوه شوی نه. مال ډېره ښه ده. ما ولېږلو دارالعلوم سرحد ته مال مفتي صاحب نه تپوس وکړه کېدی شي زه پوه شوی نه. خو ویل یو ټکی پکې بلم شوی دی د دې جینۍ مور د وراره د ښځې مور وړاندې د تره په نکاح اغستې وه. نوړه کې مې خیال وکړو دا خبره درېمګړي راته بیا وکړه. نوړه کې مې خیال وکړو چې دې سړي زه تباه کړی وم اوس به حرامه دې سړي ته ما په نکاح کړی. هغه ټکی نه کولو ما ته چې د دې جنۍ مور هم دې سړي په نکاح اغستې وه. دا اوس چې د وراره کومه ښځه په نکاح نو درېمګړی راغی ما تل تا خو ورته روا کړه کیسه خو داسې چل شوی او بیړه دې غر که شمال ورپسې منډه کا. دخول الامهات تحریم البنات چې مور سره نکاح کړی
لوري ورته روانه ده. دا خلق دی، دا قوم دی. الله دې امان راکړي. هفته کې 2-3 ځله د رضا مسئلې نن ستا په ملک کې خویندې رونو ته په نکاح دي، خویندې رور ته په نکاح دي. یو جنۍ د یو ښځې ته یو هلک سره رودلی دی، نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنۍ په دې هلک نه روا کېږي چې کوم سره یې تی رودلی دی، د ده بل رور باندې روا کېږي. نو دا جنۍ د ده بل رور ته په نکاح کړې ده. اوس مسله څه ده چې کومه جنۍ د کومې ښځې ته یې وروي، د دې ښځې ټول زامن وړاندې وروستو په دې جنۍ حرام دي، او د دې هلک نه سوا بل رور ته دا جنۍ په نکاح شوې ده او 2 بچي تې شوي دي او هغه ورځ هم سره جدا ده. چا ویلیو بیړه دې غرکش؟ ویل زمونږ یو قاضي صاحب دی، هغه ویلیو چې تنه مشري یا کشري هغه ته بیا روا ده. په لوی قهر دا ملک اخته دی، په هر طرف د مذهب د طرف نه په یو رنګ په قهر اخته دی، د دین د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی، د حکومت د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی. نو ښې ورځې انشاءالله د مارخ پکېږي به په پاکستان کې، ښې ورځې به نه ګورئ. نن ستا په ملک کې ته وګوره سال جوړ دی، حکومتونه دي. صوبایي حکومت 25 وزیران واغست، 25. پرونه حساب کولو 1,15 لک روپۍ میاش په دې وزیرانو خرچ دی، 1,15 لک روپۍ میاش. اوس وزیر راغی محکمه نشته چې ورکو ولا څه کار به څه کوي. ما پکې یو نری تجویز پرون پیش کړ، محکمه نشته خو دروغه دا ستا ملک شي. 1,35 لاکھ روپے ماہانہ خرچ دا بل قہر ستا په صوبه سرحد نازل دی، یو عذاب دی. یو سړی لخو وزیر راواله روټای ورته وکړه 7,000 روپۍ ولګوه، نو ستا یو کور لبا یو کور لا د 10 لک روپو د سرک اعلان وکړي، یو کور، ځکه چې روټای دی ورته کړی. یو حال جوړ دی، پختنې والا نشته. وہی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. پاکستان ننن د دلی راجا جوڑ دے، جڑا والا پیس نشتا. خلق چرت کی دی خوشحال دی، ډیره خدا چې خوشحال دی. سار راتا خلق رالم ماته وی چې جی دا برافات کې سینماګانې بندول پکار. ما ورته وی چې زه خو یوازې په برافات کې د سینما د بندولو په حق کې نه یم، زه خو یم چې سینما د کال 12 میاشتې بند پکار دی. وای په ایمان دې ملک ته د سینما ضرورت شته؟ هغه ورځ د بایسکوپونو مشران ډیپټي کمشنر ته راغلیو چې زمونږ نرخ کم دی، لږې زیات کا. څو لعنت په داسې ملک او په داسې قوم شي، نرخ هم کم دی. دې ملک ته د سینما ضرورت شته؟ دې ملک ته د وی سی آرونو ضرورت شته؟ نن قدم بیرته د حکومت اس پابندی نشته، اس پابندی. کسو گڑیگی، کده چا خزا تختی، کده چا لور تختی، کده چا زوی ڈم کیگی، کده چا خزا ڈما کیگی، کده چا لور ڈما کیگی او کچنائی کیگی. د حکومت د طرف نه په اس پابندی نشته. نه راغلی چې قدم بیرته د وی سی آرونو دکانونه او بس.
تاسو به لږه موده پس وګورئ دا ملک به د ډنګتوب ډیپو شي. قسم په خدای دی مونږ به ډمان یو ډمان فلال یو ډمان فلال د چا کور چې دمخانه وي هغه نه خو ډمان ښه دي. ته ما ته ووایه چې کوم کور کې شپه ورځ ډمې ګډېږي دا د ډمانو کوري که نه په ټي وي باندې نن سبا شپه ورځ ډمې ګډېږي. کله نه چې د دې ښځې حکومت راغلی دی تاسو وګورئ ما خپله لیدلي نه دي خو خلق راته وایي چې د ټي وي پروګرامونه داسې شوي دي چې الله دې امان راکړي. بس به نور ما وطن درته کښېنئ هر دفتر کې به هر افسره ښځئ راشئ ایجوکیشن ډایرکټره ښځه راله ډایرکټر سکولز ښځه راله. اوس به دومره ګیر والا ملیان د دنیا ته به هم ورځي ښځې ته به اسلام علیکم بی بی جی وای دم جمجم عمر دراز بیگم جانی جی بینجی اور بیر تک بی بی بیگم جان ولا بوس ولاړی سره د ګیرو کا ډایرکټر سکولز خزرات لیشي ډایرکټر کالجزم خزرات لیشي سیکټری کالجزم خزرات لیشي پرنسپل خزي دی اوس دا څومره انګریزي سکولونه چې جوړ دي ښځې پرنسپل د کالجونو پرنسپلانې به هم وګورئ ښځې به راځي ځکه چې ښځې اوس لګیا دي چې خورې لا مونږ ته خپل حق نه دی میلاو خپل حق نه دی میلاو مونږ ته ښځې په دې ټي وي دا پروګرامونه کوي چې مونږ ته لا حق نه دی میلاو کوره وران شه چې ورانم نور څه غواړئ مونږ نه خو خسی گډان جوړ کړه اوس مونږ نور څه غواړو تاسو یې نه مونږ گزار شیخان میخان د واده په ټایم کې خپلې ښځې وګورئ که نه چې سوزکو کې کېنوئ یا په لارۍ کې نن سهار یو لارۍ تېرېده د کلو ښځې پکې ناستې وې لاسونه یې پړکول ډولکی ورسره په لارۍ کې غږېده تاسو داسې نو خوشحالېږئ ما زړې او ځوان انشاءالله ټولې به په نالت دي که خدای ته منظور او د زامنو حال به م ګورئ د لوڼو به م ګورئ د ښځو به م ګورئ زمونږ خو ژوند پته نه لګي چې څومره پاتې دی لږ به یي یا نه به یي خو دا به درته ووایم چې د ملک حشر به درته وښیم غلطې فیصلې م په ملک کې کړي دي غلطې فیصلې تاسو به خپل انجام وګورئ نو عرض مې داو چې دا دوه مسلې دي چې کومې ما درته وکړې دې باندې سوچ وکړئ پوښتنې وکړئ علماو پسې وګرځئ نیکانو ته ورنږدې شئ د نیکانو خلقو په خوا کې هسې ناسته نن ستا په ملک یو لویه ډله ده راوتي دي چې دا تبلیغ والا چې دي دا خراب خلک دي او دا بسترې چې ګرځئ دا خراب پیر خو پرېږده چې درې سیره صابون په ځان ومږي او سور سپین غوړ زیاړه او موټی وله ورکړې او دعا نه به مې نه وباسي او زه خدای دې کامیاب کو کور دې وران شو ومې والې پیران خو په دغې کې خو د جیبونو ګڼ کپان دي نو لارې د ټولو نه خطا دي واحده ډله دا ده واحده ډله چې چا په روس کې روسیان مسلمانان کړي چا په چین کې چینیان مسلمانان کړي دي چا په امریکا کې امریکنیان مسلمانان کړي دي چا په لندن کې انګریزان مسلمانان کړي دي چا په افریقا کې عیسایان مسلمانان کړي ډله دا ده دا د جومات په کوټړۍ کې ناست او دا سربې خورواګانې خوړلو مونځ کول دا خو هر څوک کولی شي دا خو زه م کولی شم دا خو ته م کولی شي حاجي محمد امین صاحب د خدای غریق رحمت کی هغه به وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي
تسبیح پلاس کے پجمات کے کیناستل خو خوان کوي، لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کوي. تسبیح پلاس کے پجمات کے کیناستل خو خوان کوي، لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کوي. بیا د جہنم بس پوزیشن وی او دننه د جهنميانو بسحال وی. هغه بیان 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې عرض کړو. یو ځله به پکې داسې موشي چې اهل جنت چې دي دا به د جهنميانو ته आवाज وکړي چې خاوندانو د اور هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، الله چې کومه وعده تاسو سره کړې و هغه بیا مونته تاسو ته خو ویلي چې ګوره سم ګرځئ، کني آخر الامر بمحشر او انجام دای نو خپل ځای ته ورسېدی. علما لیکي چې دا आवाज به د پاره چې دوی نور خجل شي، رسوا او شرمنده شي. الله دې امان راکړي. بل خبره دادا چې قران کې راځي چې دا جهنم چې ده دا الله تیار کړی دی د کافرو لپاره. نو مسلمان بسنګ جهنم ته ځي. پکار دادی چې کوم سړی مسلمانی چې هغه جهنم تلاړ نشي، ځکه چې خدای وایي اعدت للکافرین، دا جهنم تیار د کافرانو د پاره دی. نو بیا مسلمان به ولې ورته؟ خبره بالکل صحیح ده. که تاسو چرته جیل تلاړئ نو په دې جیل کې چکای ورته وایي او پانسی ګاډونه ورته وایي. نو هغه چکای او پانسی ګاډ چې دی هغه خلقو د پاره یې چې چا باندې د پانسای حکم شوی، نو هغه په دې چکو کې انتظار کوي او په دې پانسی ګاډ کې انتظار کوي. نو دا زیونه جیل کې جوړ شوی دی د پاره دی چې دې کې با هغه کسانو سیږي چې کم پانسی کېدو والای. که جیل تلاړی نو او به ګورئ یو ظلم خدای بوزه چې مزای والی ناغذ چې د ډیره تنگه کوټای. ما پکې یو سوچ پی کړی دي، نا دومره تنگ ځای چې ته دا تصور وکړي چې زه چکای کېما نو دا زړه به دې د خولې نه بوټ وځي. اوس ته ما ته ووایه چې زه خو پانسای والا نو مانو مام پکې وخت تیر کړی پاری پور کې. بیا په دې جیل کې چې څوک ورانه وکي نو جیل سپرن چې ده اغم 19 او چکای کې بند کی. داغه مطلب دای چې دا چکای تا د پاره نه ده، خو ته مې پکې ځکه بند کړی چې تام داسې ورانه وکړو او زیاته دی وکول ک پانسی ګاډ والا چې ورانه کړی او په پانسی ګاډ کې پروت. نو لہذا په دغه کوټه کې لږه سزا تا تم در کول پکار. نو جهنم تیار د کافرو د پاره ضرور دی، لیکن دنیا کې چې کم سړی عمل د کافرو اختیار کی پلاره د کافرو زی برای نام د اسلام چغه وਹੀ، نو دا خلق با بذات جهنم تیار کافرو د پاره دی، لیکن بتبب مسلمان هم ورته زی ځکه چې د لار د کافرو اختیار کړي. تو سو ګوره دین ازادي دا د مسلمان شیوا نه ده. تبشپاړه سنې پابند دي، آزاد بنه. پرون
بل ورځ یو ډېر لوی مزګزار راته ټلیفون وکړو چې اوس مې په ټي وي باندې یو پروګرام ولیدو چې ډېر افسوس راته وشو جنکو پکې داسې او داسې کول او ګډېدې نو ما ورته وی چې عزیزه خبره دا ده چې که هغې ګډېدې نو هغه خو د ظلم تصور کړو او تا چې په کور کې ټي وي ایښی دی او ښځو لوڼو تا ټول دې ګډېدا ته کته ته مسلمان او بزرګ پاتې شوې ته ښه سړی شوې ما ته وی چې جی لږ څه چلو کوي او جینکۍ پکې ګډې ولې دې کته تا ورته کته ولې که هغه په ګډېدو مجرم بیا خو داسې چل دی چې چېرته ډمه ګډېږي په کار دا دی چې مونږ ملیان هم پکې ناست دي او خلقو ته وایو چې وګوره دا ولې ګډېږي دا ښځه بل ته وایو